علیکم دوستو، زه یم امین د پښتون ورلد چینل د اړخه تاسو سره مخاطب یم. د ټویټر کسټم یو آر ال به تاسو څنګه جوړوئ دغه به موږ زده کوو نن په دې ویډیو کې. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، مختصر شان ویډیو ده، ډېره اوږده نه ده او زه تاسو ته په دې چینل باندې ټولې ویډیوګانې په پښتو کې پیش کوم. نو لہذا تاسو ته دا خواست دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ او د جرس نشان سره خامخا دباو کړئ. او که دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو دې ته به یو لایک ورکړئ او دا ویډیو به خپله په ګروپونو کې شیر هم کړئ. نو کسټم یو آر ال د ټویټر جوړول انتهایی آسان کار دی. راځئ چې لاړ شو د موبایل اسکرین ته او تاسو ته زه وښیم چې یو آر ال څنګه جوړیږي. نو وروڼو زه د موبایل اسکرین ته رالم. نو ټولو نه وړاندې به د افیشل ایپ د ټویټر دا به موږ کولاو کو، په دې به موږ کلیک کو. دا ما د کولاو کو کلیک مو کو. دا کسټم یو آر ال د ټویټر موږ ته جوړول ولې ضروري دي؟ دا دې لپاره موږ ته ضروري چې که څوک زموږ آی ډي سرچ کول غواړي په ټویټر باندې، نو که زموږ کسټم یو آر ال جوړي نو به موږ ډېر په اسانه باندې ولټئ. په دې کې لټون ډېر په اسانه باندې کېږي. او دویمه دا ده که تا فالو کول غواړي نو تا فالو کولی هم شي. نو که چېرته تا کسټم یو آر ال جوړ کړی نو د دې اسانه طریقه ده www.twitter.com او سلیش او بیا ستا نوم، بس دغه آی ډي ده. نو هغه به ډېر په اسانه باندې تا ولټئ او ستا پروفایل ته به لاړ شي، تا به بیا فالو کړي. نو دغه طریقه ده. نو ما ایپ اوپن کړی دی ټویټر. نو دا دی کې زما پروفایل فوټو دی بره ګس طرف ته بره. او که چېرته زه مخکې نه لوګین نو بیا بره دا درې کرښې چې دي په دې به کلیک کړي. په دې چې کلیک کړو نو دا پوره ستا پروفایل راغی. نو دلته لاندې کته به سیټینګ اینډ پرایویسي اپشن دی، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته بیا دې باندې چې د کلیک کړو نو اکاونټ ته به راشي. نو په اکاونټ کې دلته یوزر نیم چې دی نو دا دی کې به تا کله کسټم یو آر ال نه جوړ کړی نو دا به یو اوږد غوندې کې نوم یې نمبر به وي. نو دې بیا لټول ډېر ګران وي. دا لینک په لګې نه بیا به لټول کېږي. نو دغه به ټول میټاو کې لکه ما چې اوس دا لیکلی دغسې به خپل نوم ولیکې دلته کوم چې ستا اوریجنل نوم دی په ټویټر چې به کوم نوم باندې دی هغه به بیا ولیکې. لکه اوس دا ما لیکلی دی نو دا دی ما ته د صحیح نشان راغی. دقسې چې تاسو ولیکئ نو دا د صحیح نشان به راشي، دا ګرین کلر شین رنګ چې دی. نو بس به دې بیا کلیک کړئ نو ستاسو ټویټر به اکاونټ کسټم یو آر ال به جوړ شي. نو زه چونکې دا چینج کول نه غواړم، خو زما مقصد صرف دا دی چې تاسو زه ښودنه وښیم او تاسو دا زده کړئ. نو بس دا لاندې ډن نشان دی، په دې باندې بیا کلیک کړئ. بس تاسو یو آر ال تیار شو. اوس دا یو آر ال به دا به څنګه لټوئ د چا هم یو آر ال چې هغه راته نوم واخلي چې بھائی زما دا نوم دی ما په ټویټر باندې ولټوئ. نو د هغې سره طریقه دا ده چې ګوګل سرچ بار کې به دغه ولیکئ www.twitter.com سلیش او بیا د هغه کس نوم، بس هغه به راشي لکه څنګه چې اوس زه لیکم دې ته وکړئ. نو دا وروڼو دا ما ولیکو او لاندې زما لینک اټومیټک راغی. زه به دې لینک باندې کلیک کړم. لینک چې ما کلیک کړو زما پروفایل هغه د کولاو شو. نو بس دغه رنګې به زما پروفایل بیا راشي. او دا یې طریقه ده وروڼو. دا ویډیو ته لایک ورکړئ، دا چینل سبسکرایب کړئ، د جرس نشان ورسره ووایئ. او چې په څومره هیوادونو کې پښتانه وروڼه دي هغه ټول دا چینل ته سبسکرایب وکړئ، ځکه چې دا چینل اوس په ابتدایي مراحل کې دی. نو چې دا چینل زر ته زره ګرو وکړي. او انشاءالله د یو بلې ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې په لوی الله سپارم. د الله په امان.